د نن ورځې څو ډیر مهم او تازه خبرونه. درنو لیدونکو ستړي مشئ. پاکستاني رسنیو په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د بیلابیلو چاودنو خبر ورکړی. رسنۍ وایي چې لومړی چاودنه د بلوچستان په کوټه کې د پاکستاني طالبانو پر ګاډي شوې چې 8 پوځیان پکې ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دویمه چاودنه د خیبر پښتونخوا په اورګزیو کې شوې چې یو کس پکې وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. تر اوسه د یادو چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د ارزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د غره ښویېدنې له امله د یوې کورنۍ 6 غړي مړه شوي دي. د اسلامي امارت د امنیې قومندانۍ مسؤلانو ویلي چې دا پیښه وړمه شپه د ګیزاب ولسوالۍ په سرمورۍ کلي کې شوې چې تیږو او خاورو د یوې کورنۍ د کور خونې لاندې کړي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د اسلامي امارت سرتیري او د سیمې وګړي د مړو شوو کسانو د جسدونو را ایستلو په هڅه کې دي. د اسلامي امارت د امنیې قومندانۍ د خبرپاڼې له مخې په مړو شوو کې ښځې، ماشومان او نارینه ګډ دي. د افغانستان خپلواکۍ په نوم ډلې یادونه کړې چې په کندوز کې یې د اسلامي امارت 6 سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه ډلې ډیره کړې چې د اسلامي امارت پر یو کاروان یې وړه ماښام برید کړی چې 4 سرتیر یې وروژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه د کندوز د وروستي برید پر تړاو څه نه دي ویلي. د اسلامي امارت طبیعي پیښو ته د رسیدو ادارې مسؤلان وایي په هیواد کې وروستي ورښتونو او سیلابونو 83 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د اسلامي امارت چارواکو ویلي په سویل او سویل لویدیځو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله 19 کسان مړه شوي او 44 نور ټپیان دي. د معلوماتو له مخې په مړو شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته دي. د اسلامي امارت ویاندویان وایي د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله تر اوسه 240 کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې 80 زیانمن شوي دي. له دې سره په هیواد کې سیلاب ځپلي له نړیوالو مرستندویه ټولنو څخه د مرستو او سرپناه غوښتنه کوي. د اسلامي امارت چارواکي وایي وروستیو سیلاب ځپلو ته د رسیدو په موخه یې غونډه کړې چې اړوندې مرستې به ورته ورسول شي. د معلوماتو له مخې لا هم د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت د سپیناوي تر سرلیک لاندې په یو خبرپاڼه کې د ځینو رسنیو هغه راپورونه رد کړي او مغرضانه یې بللي چې په هرات کې په یو فیلډر ګاډي کې یې له یوې ښځې سره د بد اخلاقۍ یوه ویډیو د هرات د امر بالمعروف محتسبانو ته اړوند کړې ده. په خبرپاڼه کې لیکل شوي دا هیڅ روغ عقل نشي منلی او د بد اخلاقی مجهوله ویډیو د امر بالمعروف محتسبانو پسې حساب شوی ده. دا سراسر دروغ او شیطانی ناکامه هڅه ده. راپورونه وایي چې د امریکا د پورن یا لوڅو فلمونو لوبغاړي ویتنی رایټ د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته یون کړی دی. افغانستان ته دغه یون د لوڅو فلمونو دغه امریکایي لوبغاړي پر ټولنیزو رسنیو په خپل رسمي سرچینو رسوا کړی او د خپل یون پر مهال په کابل او هرات کې اخیستل شوي انځورونه خپاره کړي دي، خو هغې د خپل سفر د کره نیټې په اړه څه نه دي لیکلي. نوموړي د غرض افغانستان ته د خپل سفر د موخې په اړه هم څه نه دي ویلي چې هغه په کوم رسمي یون غوښتل شوی او که په ځاني ډول افغانستان ته تللې ده. له افغان ښځو سره د سخت چلند په بهیر کې په آزادانه ډول افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د دغې لوبغاړي سفر د خپلې بڼې له وجې د رسنیو یوه ګرمه موضوع ګرځېدلې ده. د زابل د اوبو او برېښنا ریاست لپاره د اسلامي امارت مشر ملا عبدالکریم ذوالفقار وایي د توري بند درزونه د انجینري اصولو له مخې په هر 100 میټرۍ کې پرېښودل شوي دي. نوموړی وایي دغه درزونه له انجینري سیستم سره سم پرېښودل شوي او پکې د باران او سیوایي اوبه راځي. دغه درزونه د وخت په تېرېدو په خپله بندیږي او د اندېښنې وړ نه دي. رسنیو یوه ویډیو خپره کړې چې پکې د توري بند په لوی دیوال یا بند کې درزونه لیدل کیږي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې له دغو درزونو څخه اوبه روانې دي. د دغې ویډیو تر خپرېدو وروسته د اوبو چارو ګڼو متخصصانو د دې ملي پروژې د ژغورنې لپاره د بیړنیو هڅو غوښتنه کړې، خو د اسلامي امارت چارواکي وایي دا تبلیغات دي. درزونه لاسي پرېښودل شوي
او د اندېښنې وړ نه دي. د بلخ لپاره د اسلامي امارت د امنیه قومندانۍ په خبرپاڼه کې لیکل شوي ځینې کسان د ځانګړي اپریشن پر مهال په حیرتان بندر کې نیول شوي دي. وړاندې لیکل شوي ازبکستاني وګړي په یو بار وړونکي ګاډي کې الکولي مشروبات لیږدول چې ونیول شو. 80 بوتله الکولي مشروبات، 2 میله وسلې او یو لانډ کروزر ګاډی نیول شوي دي. د اسلامي امارت د کندهار ولایتي رسنیز مسؤلان وایي چې د پنجبایي ولسوالۍ په صلاوات سیمه کې یې په یو کور کې ځای پر ځای شوي وسلې او مهمات نیولي دي. د امنیه قومندانۍ مسؤلانو ویلي په یادو وسلو او مهماتو کې 15 کلاشینکوفونه، 2 تومانچې، یو راکټ، 29 د راکټ ګولۍ، 33 د 82 مرمۍ، 106 د راکټ پټاسونه، 90 د کلاشینکوف شاجورونه، 10 بکسې د ثقیل مرمۍ، 3 سیټه ډي پی مخابرې، 2 جوړې چانټې، 15 بکسې شرید، 1 بکسه نارنجک او 10 بیلابېلې د ثقیل کوچنۍ مرمۍ نیول شوي دي. په خبرپاڼه کې لیکل شوي دغه وسلې چې په کوم کور کې ځای پر ځای شوي وي سختنې له وړاندې تښتېدلی دی. په خبرپاڼه کې نه دي لیکل شوي چې دغه وسلې د قاچاق او که د کومې بلې موخې لپاره دغلته ځای پر ځای شوي وي. رحمت الله نبیل د اکوړه خټک حقانی مدرسې مشر حمید الحق د انسان په جامه کې شیطان بللی. ښاغلي نبیل پر ایکس لیکلي د انسان په جامه کې یو شیطان و، نوموړی او د هغه پلار دواړه د مرګ سوداګر وو. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي نجیب ننګیال پر ایکس د حمید الحق هغه وینا لیکلي چې ویلي و د پاکستان د دفاع جنگ به په افغانستان کې کوو. دا په داسې مهال کې ده چې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال په یو ځانمرګي برید کې د اکوړه خټک حقانی مدرسې مشر حمید الحق ووژل شو. د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک حقانی مدرسه کې د شوي ځانمرګي برید مسؤلیت داعش خراسان ډلې منلی. داعش ډلې په یاد برید کې د حمید الحق په ګډون د 14 کسانو د وژلو یادونه کړې. د یاد ډلې د آی اس کی پی څانګې ویلي چا چې هم د خراسان په خاوره کې د کافرو او مرتدینو مرسته او ملاتړ کړی وي هغوی د خپل انجام ته د رسیدو لپاره تیار شي، ځکه چې حساب به له ټولو څخه واخیستل شي. د یادونې ده چې د اکوړه خټک د حقانیې مدرسې د مشر حمید الحق وژل کېدو د پاکستان او افغانستان د دینی کړیو سخت غبرګونونه راپارولي او دای د انساني او اسلامي اصولو خلاف عمل ګڼلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی حنیف پښتون د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک مدرسه کې ځانمرګي برید غندلی. حنیف پښتون پر ایکس لیکلي چې په روان جنگ کې زموږ دینی او ټولنیز ښوونځی بخښل شوی نه دی. حنیف پښتون پر ایکس لیکلي چې دا برید د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی او په دې سخت وخت کې موږ د جمعیت علماء اسلام ګوند او د هغوی له کورنیو سره ولاړ یو. د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې د اسلامي امارت له بیا واک ته رسیدو سره په افغانستان کې د هلکمارۍ یا بچابازۍ پدیده پراخه شوې. ډیلی میل لیکلي چې اسلامي امارت که څه هم د 2021 زیږدیز کال د واکمنېدو پر مهال هڅه وکړه چې نړۍ ته یو نرم انځور وړاندې کړي، خو د دوی سختدریزه تګلارې دا ثابتوي چې څرګندونې ناسمې وي. راپور وړاندې لیکي چې اسلامي امارت د امر بالمعروف قانون د پلي کولو تر نوم لاندې یوازې د ښځو پر وړاندې سخت چلندونه ترسروي. راپور ډیروي چې دا پدیده د اسلامي امارت د مشر ملا هیبت الله د سختو دریځونو له امله لا ډیره شوې ده. په دغه راپور کې لیکل شوي چې په تیرو 2 لسیزو کې د بچابازۍ په اړه ګڼ مستند راپورونه خپاره شوي چې ښیي دا ناوړه عمل د قدرت په شبکو کې دوام لري. ډیلی میل دا هم لیکلي چې اسلامي امارت د اسلامي ارزښتونو په نوم زرګونه کسان جګړې ته هڅولي، خو په خپله پر ماشومانو جنسي تیري کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې پر سوریې د اسرائیل بریدونه غندلي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتي چې د اسرائیل اقدامات ودروي، ځکه چې دا کار سیمه بې ثباته او ناامنه کوي. په دې خبرپاڼه کې د اسرائیل پرله پسې بریدونه پر سوریه په کلکه غندل شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له واکمنۍ او وګړو سره خپله همدردي او پیوستون څرګند کړی دی.
د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR په خبرپاڼه کې لیکلي چې د 2015 زیږدیز کال د فروری پر 28مه امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په غلام خان کلي کې د وسلوالو د شتون په اړه د معلوماتو پر بنسټ اپریشن کړی. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې د خبرپاڼې له مخې په دغه اپریشن کې پاکستانی پوځ 6 وسلوال وژلي، خو پوځ دا نه دی لیکلي چې دغه بهرنیو وسلوالو کوم هیواد پورې تړاو درلود. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ډیره کړې چې دغه وژل شو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر ضد په ګڼو فعالیتونو کې لاس درلود او له دوی څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. درنو لیدونکو د مالتیا مو مننه.